لډو دې کړې 2 ساعته 3 ساعته، فیسبوک دې کتلی 2 ساعته 2 ساعته، ټیک ټاک دې کتلی څومره 1 ساعت، انجونو پسې ګرځېدلی څومره 1 ساعت. خو تا په ژوند کې کړی څه شی دی؟ 9 ساعته دې خوب کړی، 15 ساعته دې په بې ځایه کارونو ضایع کړي، 2 ساعته دې درس ته ورکړي او وایي چې زه نن ناکامه یم، نه یم کامیابه شوی. 2 ساعته د دفتر ته ورکړي، وایي چې والا زه یې د دفتر نه وویستم. 1 ساعت د خپل تجارت ته نه دی ورکړی، هره ورځ د تجارت ته کار نه دی کړی، وایي زما تجارت نتیجه نه ورکوي. پس تاسو باید خپل ضایعات محاسبه کړئ. که ته غواړې کلنی ګټونکی اوسې یا که ته غواړې کلنی اتل اوسې، ته باید د ورځو ګټونکی اوسې. که تا خپلې ورځې وبایللې، ته په کال کې ګټونکی کیدی نشي. که یو شاګرد په مکتب کې هره ورځ درس نه وایي، دا د ورځې بیلونکی دی. توقع دې نه لري چې د مکتب په وروستیو ورځو کې دې دا اول نمره اعلان شي. که یو محصل په پوهنتون کې هره ورځ درس نه وایي، هره ورځ یو نوټونه خپل نه یاداشتوي، پس توقع دې نه لري چې د سمستر په پای کې دا اول نمره وسي. ځکه هر هغه انسان چې د ورځو بیلونکی دی، د کال ګټونکی کیدی نشي. د ځان نه پوښتنه وکئ چې آیا هره ورځ تاسو ګټونکي یاست؟ آیا هره ورځ تاسو خپل ښکار ترلاسه کوئ؟ نه، زه پوره 6 میاشتې ښکار نه کوم. کله چې امتحانونه راشي غواړم ټول کتاب په 1 ورځ ښکار کم، امکان نه لري، ناممکنه ده. زه هره ورځ زحمت نه وباسم. کله چې کال پوره شي زه وایم ولې ما په تجارت کې تاوان کړی، چون ته د ورځو بیلونکی. که ته غواړې ورځې وګټې، پس تا هر څه ګټلي. که تا ورځې وبایللې، ته نشي کولی کلنی ګټونکی اوسې. پس زه وایم چې هره ورځ یوه لوبه ده، هره ورځ یوه سیالي ده، هره ورځ یو ښکار دی.